قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاویو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې پای ته رسېدلې دي. دا چې په دغه خبرو کې څه وشول جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو چارسمبالي وزیر امیر خان متقي په مشرۍ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او ورسره پلاوي سره دوه ورځنۍ خبرې پای ته رسېدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی په پلاوي کې د مالیې وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په قطر کې د افغانستان سفارت او سیاسي دفتر ځینې چارواکي هم وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي په دغو دوه ورځنیو خبرو کې د ټولنیزو او بېلابېلو تخنیکي کمیټو په کچه خبرې وشوي دي. د ښاغلي بلخي په وینا دواړو لوریو ترمنځ د باور جوړونې په دغه لاره کې د عملي ګامونو اخیستلو تور لیستونو او بندیزونو لرې کولو د افغانستان بانک زیرمو آزادولو د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او بشري حقونو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د طالبانو پلاوي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د باور جوړونې لپاره مهمه ده چې د بندیزونو او جایزو لیستونو پورته او بانکي زیرمې خلاصې شي چې افغانان وکولی شي له بهرنیو مرستو پرته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. ښاغلي بلخي دغه راز ویلي دي د دواړو خواوو ترمنځ د بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هره برخه کې د قونسلي خدمتونو رسېدل نور هغه مهم موضوعات وو چې بحث پرې وشو. خو ښاغلي بلخي دا نه دي ویلي چې امریکایي اړخ د طالبانو له پلاوي څه غوښتي نه کړي دي. ښاغلي ټام ویسټ سیمې ته د خپل سفر په پیل کې د منځني اسیا هیوادونو له استازو سره د افغانستان په اړه هم غږېدلی وو. ښاغلي ویسټ د قزاقستان په استانه کې د هغو لیدنو په اړه ویلي وو افغانستان لپاره د قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازو سره په دې غږېدلی چې څنګه کولی شي د افغانانو ملاتړ وکړي او زیاته کړې وه چې دې غونډه کې د امنیت بشري حقونو اقتصاد او بشري مرستو په ګډون په ډېرو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. وړاندې تر دې توماس ویسټ له BBC سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ناسمو تګلارو په نوره نړۍ کې د تازه کړکېچونو له امله په 2023 کال کې پر افغانستان $2 میلیارډ مرسته کمه شوې. نوموړي ټینګار کړی وو چې کو افغانستان کې د طالبانو حکومت خپلې ځپونکي تګلارې بدلې نه کړي ښایي پر دغه هیواد مرستې نورې هم کمې شي. ښاغلي ویسټ په دوحه کې له طالب او پلاوي سره د تازه کتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.